د نظم عنوان دی زه به کافر که مسلمان پاسمه هغه چې زه به په یخ جمع کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم چې بلونده شوه په متیازو باندې زه به یې اوس زګي ته واړولم خپله به یې ټوله شپه لونده تېره کړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدمه په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي اوږې یم راپاسه که نه بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار ورکړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدم په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي اوږې یم راپاسه که نه بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار کړو را به یې وړلو خو د یو کال مخکې زړه خو د یو کال مخکې زړه کې څه ده ما مې د رور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغسته او ډز مې وکړو د ټوپک ډز راته قیامت شه خدایه بېبې رسا په تندو ولګېده زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی او هغه وختونه مې اوس هم یادېږي هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخلم نو بیبي به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخورو ما ویل بیبي ته منځ کې سله راځې ته به یې ګناه دا وخل سله زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسې باله دا ستا د غمه خوب نه راځي زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی په کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی او په کوڅه کې چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر ورله ور منډه کړله ټولو ته د ډالۍ وې چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر ورله ور منډه کړله چې مې بچی خو چا وخلی نه دی زه به یې د خاورو نه راپاڅولمه خپلې سینې پورې به یې جوخ کړم او بیا نورو وړو ته به یې خیرې وخوړلې چې ځواني مرګ و خدای وخلو خلکو زما بچی لوبو کو سله وخی او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې په مخ راتلې او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې په مخ راتلې چې وچې به شوې خو زه به کافر که مسلمان پاسم زما د لاسه د مور مرګ شوی دی په آخرت کې چې حساب کتاب شي په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک به ټول پاسې د مور په نامه ما ته به نوم د مور څوک اخلي که نه او زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم حافظ صاحب زه به څه جواب محبوبه زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زما د لاسه د مور مرګ شوی دی